السلام علیکم دوستانو، امید کوم چې ټول به روغ جوړ یې. نن دی ویډیو کې به موږ وایو انګلیش لغتونه یعنی وکابلري. هغه لغتونه کم چې د A څخه شروع کیږي او دا لغتونه ډېر شتاني دي. نو همدغه شانته د A B C او نور لغتونه به هم راوړو، د هر حرف بیل بیل لغتونه. نو ویډیو تر پای وګورئ چې ترڅو تاسو په دې لغتونو باندې پوه شئ. ability ability ویل کېږي لیاقت یا قابلیت. زویم چې فلان کې کس د دې قابلیت لري، یعنی دا قوت دا دغه پکې شته، توان پکې شته چې هغه کار وکړي. قابلیت. able لایق یا قابل. دا دواړه یو شی تقریبا معنا ورکوي، خو ability ناون کې راځي او able چې دا adjective صفت کې راځي. able هم قابل ته ویل کېږي چې فلان کې کس دی قابل دی. هغه بل قابلیت دی ability او able قابل. absence غیر موجودګي چې یو چا موجودګي نه وي او تا هغې پسې لکه مثال خبرې کې، نو absence د هغې په absence کې خبرې ورپسې کې، نو څه شی شو ده غیر موجودګي ویل کېږي. absent غیر حاضر چې یو ځای ته حاضري ورکول وي خو ته هغه ته حاضر نشي. لکه سکول ته ځي نو هلته څه ویل کېږي absent. فلان کې کس absent دی یعنی غیر حاضر دی، هلته باید حاضري ورکړي. یو فنکشن یو پروګرام ته ځي نو ته هلته absent راغلی، نو absence ویل کېږي غیر موجودګۍ ته. او absent چې دی چې یو ځای کې ته حاضري ورکول وي خو ته هلته حاضر نشي، نو absent کې راځي. بیا absorb ویل کېږي جذب کول. لکه مثال سپنج اوبه جذب کړي یا سپنج اوبه absorb کړلي، دا جذبول شی شو، دې ته absorb ویل کېږي. abuse بدسلوکي، یو چاته بد رد ویل یا بدسلوکي یا یو تند لهجه استعمالول یا بعض وخت کنځل کول، هغه هم ویل کېږي. فلانکي کس بل کس ابیوز کړلو، ابیوز یعنی بدسلوکي ورسره وکړه یا بد چلني ورسره وکړه، ابیوز ورته ویل کېږي. accent ویل کېږي تلفظ یا لهجه. موږ کنه د فلانکي ځای پښتانه داسې خبرې کوي او د هغې ځای پښتانه داسې تلفظ کوي، نو دا د هغه تلفظ هغه خبرو کول ته څه ویل کېږي accent ویل کېږي. accept قبلول یا منل. لکه لنډ مثال د فیسبوک ریکویسټ چې چاته راشي هغه accept کړي، نتیجه شو هغه قبلول شول، هغه منل شول. access لاسرسی. access ویل کېږي یو شي ته لاسرسی کول. یو لکه مثال یو ماته اوس یو چا کار ویلی دی چې دا کار راته وکړه، زه ورته وایم زما هغې ته access نه کېږي، لاسرسی مې نه کېږي، یعنې مثال وس مې نه کېږي چې هغې کار ته زه رسیدګي وکړم. صحیح شو، access هغې ته ویل کېږي لاسرسي ته. accident حادثه چې ستا په ذهن او ګمان کې مني چې دا کار به کېږي او هغه کار وشي ناګهانه، نو هغې ته accident ویل کېږي. اچانک یو کار کېدلو ته accident ویل کېږي. یوازې د روډ د موټر ټکر ته accident نه ویل کېږي، هغه هم ناګهانه موټران ټکر شي نو ورته accident به ویل کېږي. هر یو ځای کې چې حادثه وشي نو ورته فلانکي ځای کې accident شوی دی. accomplish ویل کېږي سرته رسول. یو کار یو ټاسک ته چا درکړو ته ورته وایي چې دا کار ما ښه په طریقې سره accomplished کړو. لکه انګلیش کې ویل کېږي accomplished سرته رسول یا پوره کول، accomplished یا accomplish. accurate دقیق یا درست. accurate یا correct او accurate تقریبا معنا یو شی ده. correct هم صحیح درست ویل کېږي او accurate هم دقیق یعنی هم دغه دقیق یا درست صحیح. accuse الزام لګول. تورن یعنی چا باندې تور لګول، الزام لګول. accuse ویل کېږي فلانکي کس غلا کړی ده، دا accuse پې راځي، دا څه شو الزام شو، الزام تراشي ته accuse ویل کېږي. دا پروناونس کېږي. درد. headache stomach ache
دا ایک چې ورسره یوځای شي نو درد یعنی هیډیک سر درد ایک چې دی درد ته ویل کېږي. achieve 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 حاصل یو شی حاصلول لاس ته راوړل لکه زه ما یو ایوارډ اچیو کړلو ما یو سیز اچیو کړی دی لاس ته مې راوړی یا مې ګټلی دی اچیو لاس ته راوړل یا حاصلول. acid 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 تیزاب. acne 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 دانه په مخ چې کومې دانې راوځي هغې ته acne ویل کېږي دانه ویل کېږي او pimples هم دانو ته ویل کېږي. acting 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 اداکاری عمل کول لکه دا اکټران چې acting کوي یو بل نقل acting کوي دا acting ویل کېږي اداکاری ورته ویل کېږي. active 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 فعال active ویل کېږي فعال یا چالاک ته هم ویل کېږي فلان کې کس ډیر active دی هغه یعنې ډیر چالاک دی یا اکټیو هوښیار دی. اکټیو اصل کې ویل کېږي آن چې یو شی بل وي اکټیو دی داسې دا مشین اکټیو دی دا لګېدلی مطلب دا دی فعاله دی نو اکټیو فعاله چالان ته هم ویل کېږي یعنې چالان دی او اکټیو چې ورسره ویل کې فلان کې کس اکټیو دی نو یعنې دا ډېر زیات هوښیار دی. اډکټ 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 ویل کېږي عادي روږدی فلان کې کس د چرسو عادي دی روږدی دی اډکټ دی دې ته چې ویل کېږي روږدي یا عادت یو سی لت اغستل هغې ته اډکټ ویل کېږي. aid 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 شامل یا اضافه کول لکه مثال مالګه کې اوبه ایډ کا یا اوبو کې مالګه ایډ کا یعنی شامل کا ورسره کا یا په قطخ کې چې دی مالګه ایډ کا دا ایډ کول یو سیز سره بل سیز ایډ کول نښلول یا یوځای کول یا شامل کول. اډرس اډرس پته ادرس اډرس ته ویل کېږي. اډپټ اډپټ ماهر یو سیز کې مهارت لرل ته اډپټ ویل کېږي. اډجسټ اډجسټ عیاروي یا اموخته اډجسټ لکه زه اوس یو ځای ته لاړ شم زه ورته وایم دا کوټه خو ډېره زیاته وړه ده نو ما ته هغه کس وایي ځان اډجسټ که پکې یو ټمپرري یو موقتي وخت دپاره یو څیز سره ځان عیارول ځان عادت کول اموخته کول هغې ته اډجسټ ویل کېږي. لکه ګزاره کول مثال ګزاره کول یو څیز سره ګزاره چلول لکه مثال چې ما څنګه درکو چې روم دی کوټه ده ډېره تنګه ده زه ورته وایم دا ډېر زیاته وړه ده نو ما ته وایي ځان پکې اډجسټ که. اډمایر 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 ستاینه تعریف دواړه یو شی دی د یو سیز اډمایر کول په هغې خبره کول د هغې صفت کول اډمایر کول ورته ویل کېږي. اډمیشن 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 داخله لکه سکول کې اډمیشن واخله مکتب کې اډمیشن وکړه اډمیشن وکړه یعنې داخله وکړه یو سیز کې بل اکاډمي یو سیز کې ځان په لیګلي طریقې سره یوځای کول هغې ته ورتلل هغې ته اډمیشن ویل کېږي. اډمټ 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 تسلیمول زه دا خبره اډمټ کوم صحیح ده نو څه شو تسلیم مې کړو یا داخل کول موږ سره یو مریض دی هغه موږ شفاخانه کې اډمټ کړو هغه څه شو موږ داخل کړو نو دلته هم استعمالیږي اډمټ یعنی تسلیمول شفاخانې دا تسلیم کړو اډمټ یې کړلو قبول یې کړلو نو په دواړو طرف ته چورته ګوري معنا یې سیم راځي یو شانت راځي اډمټ یا داخلول او یا تسلیمول. اډاپټ اډاپټ اډاپ خپلول یا اغستل اکثره که تاسو کتلي دا د فلم غټ غټ ستوري سټاران چې کوم دي دوی ماشومان اډاپټ کوي یعنی د یتیمخانې نه اخلي په لیګلي طریقه باندې ځان ته اخلي ساتي ځان سره دوی ته اډاپټ ویل کېږي. یا څوک په لاره کې یو پیشو وګوري هغه ځان سره راواخلي اډاپټ کړي اخیستل یا خپلول دې ته اډاپټ ویل کېږي. اډور اډور مینه کول خوښول I adore you زه تا خوښوم I adore you یا I adore her دا adore څه شي دا د مینې یا د لف یو دویم ورډ دی چې ویل کېږي ورته adore مینه کول ته وایي فلان کې کس هغې سره مینه کوي یا د زړه نه ورسره مینه ده یا خوښۍ یا نو چې ویل کېږي he adores her mother هغه خپل مور سره مینه کوي. last word adult adult بالغ
چې کله څوک بالغ شي او غټ شي اډلټ ورته ویل کیږي. نو دا د نن ورځې انګلیش لغتونه 13 لغته او همدغه شانتي لغتونه دپاره تاسو کولی شئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ ځکه چې موږ د ABC تر Z پورې د ټولو الفاظو لغتونه به انشاءالله 13 تانې تاسو ته راوړم.